سفر د طائف ډیر سختۍ سره د طائف سفر وشو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیفونه ورسېدل. الله قرآن شریف کې فرمایي ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. تکلیف سره ډبل الله پاک انسان ته سهولتونو خوشحالۍ ورکوي. نو الله پاک داغه تکلیف او داغه سخت سفر د طائف سخت سفر او تکلیف ده سفر پیغمبر علیه السلام له یو لوی انعام ورکړو، یو لوی سفر انعام ورکړو. داسې سفر یې ورکړو چې اسمانونو سیل یې پې وکړو، د جنتونو سیل یې پې وکړو، دوزخونه یې ورته وښودل، سدرة المنتهی ته یې بوتو، اذ یخشی السدرة ما یخشی. هغه سدرة المنتهی هغې ته لاړ چې کم ځای ته جبریل علیه السلام بره نه دی تللی. جبریل علیه السلام لاندې پاتې شو او رسول الله مبارک ملله او بیا د فرشتو سره ملاقاتونه وشو، د پیغمبرانو سره ملاقاتونه وشو او په بیت المقدس غوندې جومات کې 1,40,000 کم و بیش پیغمبرانو ته امامتي وکړله. یو لوی لقب ورته میلو شو حضور پاک ته، سید الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین لقب چې د ټولو پیغمبرانو د ټولو انبیاءو امام ته خدای پاک جوړ نو تعالی وښودله او لاړ الله سره ملاقات هم پکې وشو. راجح قول دا اگر چې د علماو سره لږ اختلاف شته، په الله سره ملاقات هم ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. او په جنتونو څه چې لوح محفوظ یې ورته وښو. دا دومره داسې مقاماتو ته الله ورسو او داسې ځایونه یې پرې وکتل او داسې ملکوت سیر فی الملکوت بهترین سفرونه یې پرې وکړل چې د پیغمبر علیه السلام ټوله ستړې ختمه شوه، ټوله پریشانی ختمه شوه. لکه یو سړی وکړېږي او بیا وایي مړه تا خو ډېر تکلیف تېر کړه، ځه یو چکر دله در کوم. خو داسې چکر چې یو پیغمبر ته دا چکر نه دی نصیب شوی، یو ملک مقرب ته دا سفر نه دی نصیب شوی. دا د الله مهرباني او د الله فضل. زمارونو دا سفر کله شوی دی د علماو اختلاف پکې شته، خو چې کوم راجح قول دی مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې ذکر کړی دی، نو وایي دا 10 هجري و یا 11 هجري و. دا هجري نه د نبوت 11 نبوت یا 10 نبوت د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ 10 یا 11 کال. او دا د صحیف د سفر نه پس دا سفر شوی دی او شیب ابي طالب کې چې 3 کال رسول الله مبارک سره د مرګرو تیر کړي دي، هغې نه هم دا پس شوی دی. او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها د وفات نه پس دا شوی دی دا سفر. نو بیا میاشت کې علماء اختلاف لري، څوک ربیع الاول یادوي، څوک ربیع الثاني یادوي، څوک رجب یادوي. خو د علما ترجیح دی له ورکوي چې د زبرګې د رجب میاشت د هغې 28مه شپه وه چې رسول الله مبارک ته را سفر او دا لوی د الله د ملکوتو سیر نصیب شوی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زه د ام هانې کور کې ودوم. ام هانې د حضرت علي صاحب خور ده، د پیغمبر علیه السلام د تره لور ده، هغې کې ودوم. د تره لور ته خلک خپل کور هم وایي، ځکه یو ځای کې راځي د خپل کور کې ودوم، د تره کور خپل کور هغې کې ودومه. دا د ام هانې کور دا حرم سره ډېر نږدې و، جومات بیت الله سره ډېر نږدې و. بیا یو زمانه کې دا حرم چې لوی شو نو د حرم چې زړې کمې تیخانې وې نو د هغه تیخانو کې د باب عبدالعزیز او د باب فهد په منځ کې دا ځای و. د ترکو خلکو یو چبوتره جوړه کړې وه، نو داسې چاته چې به پته و تلل به چبوتره باندې به کېناستېدل، یو چبوتره شانتې وه. د باب فهد اوس چې کوم جوړ دی او باب عبدالعزیز د دې منځ کې خو باب عبدالعزیز ته نږدې و او پخوا دې ته یو دروازه لګېدلې وه او په هغه دروازه یې لیکلي و باب ام هانئ، باب بیت ام هانئ، که باب ام هانئ دا دروازه وه. اوس خو بلکل حرم کې توسیع راله نو د هغې اړو څه نام و نشان نشته او نه پته لګي. نو هغې کې زه ودوم او د خوب دوران کې حضرت جبریل علیه السلام و سره حضرت میکائیل علیه السلام هم دواړه په چت راکوشو، چت کولو شو، سقف البیت د کوټې چت کولاو شو. حالانکې هغه زمانه کې چتونه خو داسې نه و د لنټري چتونه او نه د سیمټو تختې وې،
هغه خو به لرګي د لرګو د پاسه به د کجورو څانګې وې یا نورې څانګې مانګې به اچولې وې، خاوره پرته وه. لیکن چت کولاو شو، نه خاوره لاندې را پرېوته، نه دوړه لاندې را پرېوته، نه پاڼه لاندې را پرېوته، او چت کولاو شو. او حضرت جبریل علیه السلام او حضرت میکائیل علیه السلام په هغې راکوشو او زه د خوبه پاسولم. دا چت ولې کولاو شو؟ دې کې الله ښی پیغمبر علیه السلام ته چې ګوره دا یو ډېر ناشنا سفر دی، نو دا به ناشنا نه ګڼئ. موږ دا چت تا ته کولاو شو، بره چت به هم درته کولاویږي. دا چت کولاو شو نو تا ته به د اسمان چت هم کولاویږي. او څنګه چې دا چت تا ولیده، نه دوړه دله راله نه خاوره راله، واپس بیا ټیک شو. دقه رنګې زه هغه کارونه کولی شم چې هغه به د انسان په وهم و ګمان کې هم نه تېرېږي. ناشنا کارونه الله هغه کار کوي چې ناشنا کارونه د انسان عقل کې هم نه تېرېږي. رب العالمین په دغه کارونو قادر دی. نو حضور پاک مبارک یې بیا ویښ که او د خوب یې راپاسو او په دروازه یې وویسته. بس په چت هغوی راکوشو کولاو شو او دروازه باندې وویسته. د دروازې زنځیر و پخوا کړو والا زنځیر هغه یې راښکته کړ او نبي علیه السلام یې دغه ځای نه بوته بیت الله شریف ته. د ام هانې او د بیت الله شریف په منځ کې زیات نه زیات چې ډېره فاصله هم وي، نو یو ګمان دا دی چې یو 100 فوټ به وه هغه زمانه کې، یو 30 ګزه یا 40 ګزه، دومره فاصله به زیاته نه وه. نو بویه تلم بیت الله شریف ته شپه ده او بیت الله چې کوم حتیم شریف دی هغه حتیم ته یې وردننه کړم او ما له سینه وشلوله شق صدر. تاسو ته ما مخکې دا بیان کړی د شق صدر. دا د رسول الله مبارک یو ځل د پیغمبر علیه السلام چې کله د حضرت حلیمې کرو او ماشومو نو دا سینه اپریشن شوی دی. یو ځل رسول الله مبارک چې کله ځواني وه په ځوانۍ کې بیا شوی دی، او یو ځل چې نبوت او پیغمبري میلاوېده په غار حرا کې هلته هم شوی دی او اوس بیا وشو. وی زما سینه کولاو کړه، دا څلورم ځل دی، د مرۍ نه ونیسه تر د دې نامه پورې او دا سینه را لو شلوله او د ما زړه یې راوویسته او د زمزم په اوبو یې را لو وینځه. او چې څومره سامان یې راوړی هغه ټول د جنت نه راوړی، خو اوبه د زمزم استعمال شوي دي. دې نه زموږ علما معلوموي چې د زمزم د اوبو نه قیمتي اوبه دا جنتونو کې هم نشته. دا د حوض کوثر نام د زمزم د اوبه مبارکې دي. ولې؟ ځکه چې د رسول الله مبارک اپریشن کې او زړه انځلو کې که د دې نه مبارکې اوبه بل ځای وي بیا به یې هغه راوړی وي. سامان ټول د اپریشن چړې چاکوان د جنت نه راوړي اوبه د زمزم استعمالوي. نو یې زما سینه وشلوله او زما زړه یې راوویسته او د زمزم په اوبو یې راله ووینځه او زما په زړه یو مهر ولګاو، یو کلک مهر، او بیا یو د سرو زرو یو کاسه وه د ایمان او د حکمت او د علم نه ډکه وه، هغه یې زما په دې زړه په دې رګونو کې وروانوله. واپس یې زما په سینه لاس راښکه سینه مې جوړه شوه. دا ولې لوی سفر دی صاحب، د پیغمبرانو سره ملاقاتونه دي او بیا ځي د الله سره ملاقات او جنتونه لیدل دي، نو چې زړه کې لږ طاقت او قوت پیدا شي او زړه مضبوط شي او ټیټ شي او کلک شي او معرفت او د علومو خزانه د زړه نه نور هم جوړه شي. رب زدنی علما وقل رب زدنی علما. قرآن شریف کې الله نبی علیہ السلام ته فرمایي چې تم مانه سوال کو چې الله مالا علم زیات کې. نو د پیغمبر هر ټیم کې هر وخت کې د الله عرفانات، د الله د ذات، د الله د وجود او د قرنګ د جنتونو ملکوتو الله به ورته سات په سات دا سیزونه را لیږل او دا زړه به ورته نور مضبوطه او کلکه به. نو بیا چې د هغې نه فارغ شو نو یو څاروی جنتی سارویو، بهشتی جنتی ساروی دی، تک سپین دا اس نه راټوټې د اس نه او د قچر نه اوچتو، قچر او د اس په دې منځ کې یو تک سپین رنګ یو براق ورته وایي، برق غوندې برېښنا غوندې سپین رنګ یو یا د برق غوندې تیز رفتار و د برېښنا په شان. نو اقه راته ولاړو، زین پې پروت دی، بره پې کته پرته ده. نو ما ته جبریل علیه السلام وی چې دې ته وخیجه. نو چې کله هغې ته زه ختم نو هغه لږه مستي وکړه هغې براقه، داسې چغې ووهلې او اړقېده راوړقېده. نو چې دی وکړه نو جبریل علیه السلام په دې ګوته وله داسې یو ټونګه ورکړه، داسې ویې وه په دې ګوته او ورته وایي ابمحمد تفعل هکذا، ته په بل چا نه په پیغمبر دا چل کې، په محمد صلی الله علیه وسلم. والله ما رکبک والله ما رکبک
احد خیر منه د دنه بهتر انسان تا باندې سورلی چې تا نه ده کړه. ته په ده چل کې نخرې کې او مستی کې نو چې ټونګې ورکړه رسول الله مبارک فرمایي براق نه خولې وبهېدې، خولې شو. او بیا جلال الدین سیوطي لیکلي دي دا د حضور پاک معجزه ده. براق کوي دا مې دې وجې وکړله چې زما یو درخواست پیش کوم کنه، زما هم یو درخواست ده کنه، زه الله د رسول الله مبارک مرکب وګرځولو چې په ما به سورلي کوي، نو مال هم یو درخواست دی کنه. رسول الله مبارک وفرمایل وایه ته څه وې؟ وی زما دا درخواست دی چې دلته الله ستا سورلي کړم نو جنت کې ما د سورلی دپاره قبول کړه، چې زه جنت کې ستا مرکب یم. هسې نه دا سفر په ما وکړي او جنت کې بله سورلي وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی دا درخواست قبول، جنت کې به هم ته زما مرکب او زه به په تا باندې سورلي به کوم. جنت کې سورلي د خوشحالۍ د وجې نه خلک کوي، د محبت د وجې نه خلک کوي، د زړه د سکون او اطمینان. نور جنت کې د سورلیانو څه ضرورت نشته. جنت کې خو څوک چې کم خواته په کم سات کې رسېدل غواړي نو رب العالمین یې رسوي. حدیث کې راځي یو صحابي د رسول الله مبارک نه تپوس وکړه، وی هل فی الجنت من خیل؟ وی جنت کې اسونه شته؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی وی د جنت اس که دې ولید حیران بشې، د جنت اس د سور یاقوت نه جوړ دی، د سور یاقوت نه او وزرې لري، سور یاقوت او وزرې لري. او چې کم خوا پې ته تلل غواړې نو تا به هغه ځای ته رسوي اسونه. یو بل صحابي د رسول الله مبارک تپوس وکړه، وی جنت کې فلان کې شته؟ وی دا تپوس مه کوې، وی چې جنت ته د خدای بوځه نو چې زړه کې د څه خوښ تېرېږي او په څه د سترګې یخېږي او په کوم څه ستا ته خوشحالي میلاویږي هغه به دله خدای پاک لري. نو هغه براق باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سور شو. سفر د براق شروع شو او نبی علیہ السلام فرمایي یو قدم به هغه ځای کې کېښوده چې کوم ځای به د ده نظر لګېده. نو یو ځای ته ورسېدو نو جبریل علیہ السلام څه کوي؟ شاته ناست دی ورسره، مخکې رسول الله مبارک ناست دی، شاته ورسره جبریل علیہ السلام ناست دی، ردیف رستو چې کم ناست دی موټرسایکل یا په څاروي چې فورا یو ځای ته ورسېد نو جبریل علیه السلام یې دلته ودروه براق. نو براق پرې ودرو، وی کوس چې دلته یو 2 رکعته لمونځ کو. نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم 2 رکعته لمونځ هغه ځای کې وکړو. نو جبریل علیه السلام دې تپوس وکړو، وی دا ځای دې وپېژه؟ حضور پاک وفرمایل نه، وی هذا مقام هجرتک، ته به دلته هجرت کې، دا ستا د هجرت ځای دی. حضور پاک وی د کجورو د بوټو نه ډکه علاقه وه، د کجورو د بوټو نه او ښکلې ځمکې وه مزېداره، خو دا پته ونه لګېده چې باقي ځای کم ځای دی. خو دومره یې راته و چې دا توابه ده، طیبه ده او دا د هغې نوم هغه وخت کې لا یثرب و، دا نومونه یې وروستو مقرر شو، دا به ستا د هجرت ځای وي. وی بیا چې براق روان شو، وی بیا یو ځای کې وی چې دلته ودروه. نو وی هلته کې براق ودرېده، وی دلته هم 2 رکعته نفل وکړه، 2 رکعته نفل مې وکړل. وی دا ځای دې وپېژنده؟ ما وی نه، وی دا د کوهي تور لاندې ځای دی، وادي سینا، او هغې اونې سره مې مونځ وکړه کومې اونه کې چې الله پاک د موسی علیه السلام سره ملاقات کړی دی. موسی علیه السلام الله سره ملاقات کړی دی، شجر موسی وته، هغې اونې سره خوا کې ما 2 رکعته نفل وکړل. الحمدلله پروس کال خدای دغه ځای له زه بوتلی، هغه ونه مې په خپلو سترګو لیدلې ده، هغې ته اوس هم هغه ونه شنه ولاړه ده، 3.5 زره کاله 4 زره کاله زړه ونه اوس هم تکه شنه او شنو پاڼو سره ولاړه ده. زه حیران یم د الله د قدرتونو ته، وی الله په خپلو قدرتونو پېژندلی کېږي. زه حیران یم د الله قدرت ته. کوم ځای چې ونه ولاړه ده ګیر چاپېره آبادي ده، یو کوڅه ده ګلی ده، په هغه ګلی کې ولاړه ده، یو خوا آبادي بل خوا آبادي. زما په خیال چې نور به پې لا لګي او که به پې نه لګي. او دا ټول زراعت والا نه تپوس وکړه چې کوم بوټي ته لاندې نه خوراک نه میلاویږي، بره نه نور نه میلاویږي، هغه بوټي وده نه کوي، هغه وچیږي. ټیک د بعضې بوټي به چې هغه به په سوري م کېږي، اوس به کې بعضې روتې دي، لیکن د عام بوټي د نور نه خپل طاقت، د سپومۍ رڼا، د نور رڼا دا پې لګي، د هغې نه خپل طاقتونه په اوچ په سوري باندې ته بوټي وکړه دا به نه کېږي، که شین بوټي مې اوچ به شي او د هغې څانګې اوس هم راځوړندې دي او شنې پاڼې دي پکې ښه مزېدار اعلی. او خوا کې یو د یهودیانو عبادت خانه ده، هلته یهودیان خپل عبادت کوي، یو د عیسایانو ګرجه ده هغې کې عبادت کوي، بره پې زمونږ د مسلمانانو جومات دی، مسلمانان هم پکې دي، لکوټې غوندې آبادي ده. او هغې خوا کې ورسره کویم دی، کوی دی
او هغې فرضي د موسی علیه السلام تصویرونه جوړ کړي دي لګولي دي د هارون علیه السلام تصویرونه یې لګولي دي دا ټول فرضي جوړ کړي دي نقشې مقشې په دیوالونو لګولي دي نو دا الله پاک سعادت نصیب کړي د کوهي تور بالکل لاندې ویښ کې کوهي تور په ویښ کې دقه ځای دی هم اوچت دی هغې ته هم کافي مزل دی د ځمکې د سطحې نه خو بهر کې په هلته مې مونځ وکړه وی دا هغه ځای دی کې رب العالمین دقه ځای کې د موسی علیه السلام سره خبرې کړي دي انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوا مونږ چې کله هغه ځای ته لاړو دا آیت مې ووی او څپلی او پڼې وباسه ته وادي مقدس کې طوا د هغې نوم دی وادي طوا وی هغه دی نه بیا په براق باندې سور شومه چې سمند لږ سفر مې وکړه معمولي لږ نو یې کوزې کړمه وی دلته مې یو 2 رکعته وکړه ما وی دا کوم ځای دی وی دا د صالح علیه السلام ځای دی دا د صالح علیه السلام ځای دی واقعي مونږ په خپلو سترګو ولیدل ته د صالح علیه السلام قبر دا چې تاریخ مې وکړ حیران شوم که نه د صالح علیه السلام قبر او خوا کې ورسره د هارون علیه السلام قبر بالکل د کوهي تور نه په لږه فاصله کې د صالح علیه السلام او د هارون علیه السلام قبرونه دي او د هارون علیه السلام قبر ته چې ورغلم ودرېدمه یو بره موړه باندې دی یو غر دی غونډی د په هغې د پاسه دی او کچا دیوالونه ترې تاو دي کچا قبر حیران شوم خدای څومره لوی شخصیت پیغمبر دلته لاندې پروت دی لوی شخصیت او پیغمبر دلته لاندې پروت دی کچا قبر خاورې وي او په خدای یقین وکړه زه کېناستم له غوندې نو ما داسې یو منټ نیم تقریبا و یا یو سکنډ 2 سکنډه به وه یو بل شان خوشبو محسوسه کړه یو بل شان خوشبو مې محسوسه کړه ملګرو نه مې هم بیا تپوس وکړه هغوی مونږ هم دا محسوسه کړې ده نو هلته مې 2 رکعته نفل وکړل وایي د هغه ځای نه بیا په براق سور شوم یو ځای ته ورسېدو نو هلته یې ودرولمه نو چې کوس چې دلته هم 2 رکعته مونځ وکړه نو چې کوس شم هلته مې هم 2 رکعته مونځ وکړه وایي دا ځای دې وپېژن ما وایي نه وایي دا بیت اللحم دی چې کوم دی حضرت عیسی علیه السلام الله پیدا کړی دی عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه الله پیدا کړه د حضرت مریم نه هغه د الله پیدا کړی دی وی بیا په براق سور کړمه نو یو ځای ته یې ورسولم وی دلته اوس ودرېږه باس د براق ځای دلته ختم شو ستا سفر دلته ختم نو یو جومات دی د هغه جومات نه بار یو تیږه وه نو حضرت جبریل علیه السلام په هغه تیږه کې ګوته ومنډل هغه د خاورو بنده شوې وه مخکې نه سورې پکې وه خو د خاورو نه زمانه تېره شوې وه نو بنده شوې وه نو په ګوته باندې هغه سورې کولاو کړه او بیا نبی علیه السلام هم پکې ګوته مبارکه ومنډله روایتو کې د دواړو ذکر دی نو هغې پورې براق وتړه او زه جومات ته وردننه کړم جومات ته څنګ ورلو وکتل نو ټول خلک ولاړ دی او صفونه تیار ولاړ دی خدای دا خلک څوک دی پوه نه شوم چې څوک دی خو ډېر خلک صفونو کې ولاړ دی جبریل علیه السلام زه د مټه ونیوم او مخکې صف له بوتلم دې کې مؤذن بانګ ووی مؤذن لګیا دی بانګ ووی او د بانګ نه پس اقامت وکړه او زما دا خیال و چې اوس به څوک مونځ کوي څوک امام به مونځ کوي وی ما ته جبریل علیه السلام چې دا ټول خلک ستا په انتظار دی امامتي به ته کې نو زه د مټه ونیوم کو مصلی ور مخکې کړم 2 رکعته تحیت المسجد دا مې ټولو ته په جمع وکړل چې په جمع مې تحیت المسجد وکړل ټولو ته او سلام مې وګرځاو نو جبریل علیه السلام ما نه تپوس وکړو ما ته وی دا خلک دې وپېژندل چې در پسې ولاړ دي ما وی نه ومې نه پېژندل وی دا د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پورې 140,000 کم و بیش پیغمبران دي چې تا پسې مونځ وکړو امام النبیین والمرسلین طایف سفر کې تکلیف میلاو شو د طایف سردارانو قبول نه کړو پیغمبرانو قبول کړه د طایف سفر کې وینې وبهلې او تکلیف پیښ شو الله مداوه ورکړه الله داسې مداوه ورکړه داسې سیلې پې وکړه په داسې وطنونو یې وګرځه راته ویې کړه او په داسې مقاماتو کې چې د هغې له مقدس مقامات د خدای په بل نشته دی او وروسته به هغه طایف هم ورکوي وروسته به هغه طایف هم میلاویږي ورته ښایي الله چې ګوره زه تکلیف په تېری ما تاسو ته مخکې بې تکلیفه یو کار نه کېږي ته چې تکلیف ونه کړې مشقت ونه کړې والله که د پټي نه غنم را زرغونې محنت به کوې او بخور به کوې د شپې به ځې جنت هم داسې بې تکلیفه نه ګټلې کېږي داسې نه کېږي چې زه د کور پروت یم او بس زه به عیش و عشرت ژوند تېروم او مفتو کې جنت به میلاویږي 15 مرلیزه به محنت نشي ګټلی مزدوری به کې پیسې به ګټې ځان به پلاټوي 10 مرلیزه به محنت نشي ګټلی تجارت به کې خواري به کې مزدوری به کې پیسې به ګټې نو ځان به یو پلاټلی زوی له چې واده دی یو بنګله جوړی کور جوړی 2 کمرې کور هم جوړی والله کې به محنت جوړ
نو دومره لوی خوشحالۍ د جنت غوندې او دومره لوی نهرونه او دومره د الله ملاقاتونه په جنت کې او حور او غلمان داسې په پرته نه کېږي. پښتانه وایي چې کوم څوک ودي وي د هغه میخه نر کټې راوړي. دوه کسان ودو او د دواړو میخې وي، یو کس راویښ شو دواړه میخې لنګې شوې، یو ودو دی اوس ښه خرلارې وځي. نو ګوره د قانون دا دی چې د میخې خو نر خلک نه خوښوي، زفر لره د کټۍ خلک خلکو خوښه. نو چې دا کوم وي خو نو د هغه میخې نر کټۍ راوړه، او چې هغه کوم ودو د هغه میخې کټۍ راوړه. نو خو درې د هغه کټۍ راواخېست خپلې میخې ته یې ور پرېښود، د خپل کټۍ یې واخېست د هغه میخې ته یې ور پرېښود. میخه خو نه پېژنې وړومبې وخت دی که نه. نو چې بل لا پاسې هلک وایي میخې خو دواړه لنګې شوې، وی زما دې سره وړل او ستا دې سره وړل، وی زما دې کټۍ راوړو چې څوک ودي د هغه میخه نر کټۍ راوړي. چا سره شی ته بدل شو. نو مونږ وده یو او مونږ جنتونه غواړو. الله په اودو نه کېږي کار، په غفلت نه کېږي کار. والله چې یو کوي کې بور جوړی، بور هم بغیر محنت یې نشي جوړول. محنت به غواړي، نو دومره لوی جنت پسې محنت نه غواړي. خو هغې غفلت کې به مونږ وخت نه تېروو. زما وروڼو ګورئ لږ وخت دی، لږه زمانه پاتې ده د مرګ د ژوند، هېڅ پته نه لګي څومره ژوند پاتې دی، هېڅ معلومات نشته. په د خپل دولت باندې او په د خپل دنیا باندې او په د خپلو بچو د خپل قومیت په خپل ټوپک اعتماد مه کوه. محنت وکړه، لږ محنت وکړه، انشاءالله چې لږ دې مو کړه نو رب العالمین د اوچتی دی. بس د پښتنو خبره د بوره زوی څه خو بویه کړ. پنځه مونځونه څه شی دی چې زموږ ورته ملا ماته په 24 غنټې کې. زکات څه شی دی؟ 40 کې 1 روپۍ ده کړ. نو چې خدای دومره درکړه ولې پکې بخل کې؟ او په ټوله کال کې صرف او صرف 1200 میاشتو کې یو میاشت خدای روژې، نو څه چل کېږي لکه بس خبره نشته. او د شپې که لږ پاسې 2 رکعاته نفل دی وکړل، رب به ډېر خوشحاله کړي، په دې ډېر زیات خوشحالېږي. والصلاة والناس نیام، رسول الله مبارک فرمایي چې خلک ودي او ته پاسې نبی علیہ السلام فرمایي ویا کم بنده مې ډېر خوښ دی. دا خبره ذهن کې واچوئ، لږ عمل پرې وکړئ. نو وی کم بنده مې ډېر خوښ دی؟ ویا مې ډېر خوښ دی چې د شخو به راپاسي که نه، او دا نور ټول خلک ودي او دې سترګې ومږي، دا سترګې ومږي او دې پاسي او ما ته ودرېږي، دا مې ډېر زیات خوښ دی. دې وخت کې د خوب قربان که او بخور له خو قربانۍ که. یا چې ته سفر دی، امریکې ته دی، برطانیې ته دی، سعودي ته دی، انګلینډ ته دی، بیا د شپې سفر خوب قربانۍ. یا د دوست واده دی، د شپې بیا خوب قربانۍ، نو ځان نه قربان که. دا ځان لري، دا خدای له نه دی، ځان لري. عبادت د الله دپاره دی او قرباني ځان له د فایدې تا ته میلاویږي. نو دا بنده مې ډېر زیات خوښ دی، دا مې ډېر زیات خوښ دی چې دا د شپې راپاسي او دا ما ته ودرېږي او دا سترګې ومږي او دا چې بیا وجاړي خدای پاک ته. په دې خو بیا رب العالمین ډېر خوشحالېږي. نو تکلیف سره خوشحالي وي. نو رسول الله مبارک طائف سفر کې تکلیف تیر که، برداشت که، ودېږه داسې سفر د تو کم چې پته به ولګي. د طائف ترې سرداران دي، هغوی دې نه مني. 1,24,000 پیغمبران به دې مني، دی به در پسې مونځ کوي. نو فرشتو تپوس وکړه د نبي کریم صلی الله جبریل نه، وایي دا څوک دی؟ فرشتو تپوس وکړه دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ورته وی دا محمد دی صلی الله علیه وسلم. الله اکبر. دا څوک دی؟ دا د آخر زمانې پیغمبر دی، خاتم النبیین دی، دنه پس بل پیغمبر به نه راځي. دا هغه دی چې دنه پس بل امت به نه راځي. نو ټولو فرشتو په یو آواز وکړې وی دا خو ډېر خرور دی، دا خو ډېر خرور دی، دا خو ډېر غوره انسان دی، دا خو موږ ته الله ویلي دي دنه بهترین انسان بل نشته دی. چې مونځ کله خلاص شو د مانځه نه پس جبریل علیه السلام ودرېده او دا د پیغمبرانو روحونه دي د مارونو ښه، دا د پیغمبرانو ارواح دي، روحونه دي، الله شکل ورکړی. راجح قول دا دی، لږ اختلاف پکې شته، روحونه دي ټول. نو جبریل علیه السلام ودرېده او ابراهیم علیه السلام له دعوت ورکړه. اوس به راشي ابراهیم علیه السلام یو څو خبرې به حضرت ابراهیم علیه السلام راپاڅېده او د الله حمد یې وی، د الله صفت یې وی، او بیا څه وی؟ وی هغه ذات د ده ثنا او صفت ویم چې ما دې خلیل الله ګرځولی ده. ابراهیم خلیل الله خاص دوست، هغه مینه چې په زړه په دې کومې کې کمه مینه ده، ما سره الله هغه مینه کړې ده. او زه هغه کس یم چې النمرود اور ته وغورځولم، الله اور په ما بردن و سلاما معتدل که. ګرمي ختم ده، اور دونه یخم نه دی چې ما له د یخنۍ نه تکلیف راکړي. نو زه هغه کس یم. ګورې ښه خلک هغه د الله حمد وی، هغه خپل صفت هم ورسره لګیا دی کوي. نور یې خپل صفتونه وکړل،
بیا حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسی علیہ السلام ته دعوت ورکړ وی موسی علیہ السلام به یو څو خبرې وکړي یو څو پیغمبران موسی علیہ السلام پاڅېده وی د الله حمد دی د الله ثنا د الله صفت په دې خبره چې ما له خدای پاک پیغمبري راکړې ده د الله حمد او د الله صفت په دې خبره دی چې ما سره الله په تور کې مخ به مخ خبرې کړې لوی غنیمت دی د الله حمد او د الله ثنا په دې ده چې رب العالمین زه په بحر قلزم پورې استم او زما دشمنې په هغې کې غرق کړ الله د احسان په ما کړی دی هغې نه پس چې دا تقریر حضرت موسی علیه السلام وکړ د هغې نه پس بیا پاسېد حضرت عیسی علیه السلام تقریر وکړ حضرت عیسی علیه السلام څه تقریر کوي وی زه د الله حمد ادا کوم د الله صفت کوم په دې خبره چې الله په یو عظیم قدرت زه پیدا کړی یم بغیر د پلار نه صرف د مور نه خدای پیدا کړی او زه په دې د الله حمد کوم چې ما له خدای دا طاقت را کړی و چې ما به برګي باندې لاس راخ که نو جوړ بشو ما به لون باندې سترګو لاس راخ که نو ټیک بشو او چې ما به مړي باندې لاس راخ که نو خدای پس به جمدی کړ دا صفت ما له خدای را کړی یو پیغمبر لګیا دی بعضې پیغمبران ټول نه بیانونه وکړل اخره کې جبریل علیه السلام سټیج سیکرټري دی رسول الله مبارک ته دعوت ورکړه دې به هم یو څو خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه وایي وایي د ټولو پیغمبرانو چې څه وایي دا حق دی دا ټیک د ټولو پیغمبرانو داود علیه السلام هم پکې تقریر وکړه داود علیه السلام څه وایي هغه وایي د الله حمد په دې ادا کوم چې ما له خدای پیغمبري هم را کړې ده او کتاب هم را کړی دی او ډېر خشته اواز یې هم را کړی دی هغه اواز ډېر خشته او چې ما به تلاوت کو د زبور نو مارغان به م را سره لګیا او ما له خدای دا طاقت را کړی اونه دغه راته نرمه وه اوسپنه په دې لاس په مې اړوله راړوله ما به دې زغرې جوړولی او سلیمان علیه السلام هم تقریر کړی دی سلیمان علیه السلام څه وایي د الله حمد ادا کوم صفتونه د الله په دې چې ما له خدای ډېره غټه بدسیره کړې پیریانو به زما لاندې کار کو ما به په پیریانو نه به مې ډیوټي اخیستله کار به مې کو په دریابونو کې به غوپې والې مالې به ملغلرې او د دریاب د ویښ نسیلونه راایستل او زما بلا خلق تخ به مې په اوان وتېده ما له الله دا طاقت را کړی نو چې اخره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نمبر راغی نو رسول الله مبارک څه فرمایي وایي زه د الله ډېر حمد ادا کوم د الله ډېر صفت کوم په دې خبره چې دی د ټولو پیغمبرانو اخري پیغمبر پیدا کړی ډېر اخري پیغمبر دی چې څو بلکل یې ټیک ووی دا ټول انبیا د دې حقدار دي زه د ټولو نه اخري پیغمبر زما امت د ټولو نه اخري امت ما نه پس به بل پیغمبر نه راځي زما امت نه پس به بل امت نه راځي او زه د خدای حمد په دې ادا کومه په دې خبره چې زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته زما د امت نه زیات تعداد کې به بل څوک جنت ته نه ځي زما امت به د ټولو امتونو نه په زیات تعداد کې جنت ته ځي او زه د خدای حمد او صفت په دې ادا کوم په دې خبره چې ټول امتونه به قیامت پر زما خپو کې پراته دي انا سید ولد آدم من غیر فخر د ټول آدم د اولاد سردار یم وایي دا د کبر نه نه ویم کبر نکوم آدم الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت وی ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه ونیسه عیسی علیه السلام پورې قیامت په ورځ زما د جنډې لاندې به ولاړې وی دا کبر او فخر نه کوم وی شفاعت کبرا به زه کوم تر څو چې رسول الله مبارک سفارش نه کړی یو امت یو کس سره به حساب نه شروع کی او د ټولو نه اخیری پیغمبر یم دنیا ته راغلی یم د ټولو نه اول به جنت ته داخلیږم او امت مې آخر الامم دی په ټولو امتونو کې اخري امت دی خو د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته به ځي چې دا خبرې څنګه وشولې بار راووت د بیت المقدس نه نو درې جامه ورته پیش شو په یو جام کې شراب دی په بل کې شات دی په بل کې پی دی درې جامه ورته پیش شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیو جام واغېسته او ویسکو جبریل علیه السلام ورته ووی وی هدیت الفطره بس زبردست کارو شو چې پیدې واغېستل که دا شراب دی غشتې وي غوت امتو که امت به دې ګمراه شوي دا د خدای فضل وکړه تا باندې چې دا دې وکړه او چې په لاره تلم نو یو بوډۍ ښځه وه ما ته یې وکړ ډېره بوډۍ وه ما ته یې اواز وکړ جبریل صاحب دې ته مه ګوره ما ورته اړوونه کتل هسې مې ورته وکتل پرې تېر شوم بیا یو بوډا سړی مې ولید هغه ما ته اواز کو ځان ته یې بللم ویې مه ګوره ورته نیغ لاړم بیا یو درې کسانو ما ته یې اواز راکړه وی سلام پې واچو ودرېږه ورته سلام مې واچو
مرحبا هرکلی ویلی شو. جبرئیل علیه السلام نه مې تپوس وکړ دا څوک و؟ وایي دا ښځه دنیا و تا ته دنیا خدای د ښځې په شکل وښوله. اوروسته دا دنیا وه. څنګه هم ته ډولۍ ښکاري شکل یې دغه د بوډۍ ښځې ده. او د دې بوډۍ کې څومره عمر تېر دی او څونه یې پاتې دی د دنیا دومره تېر دی او دونه یې ګورې پاتې دی. او دا بوډا چې دې ولیده دا شیطان و. او دا درې کسان چې تا ته یې آواز وکړه دا څوک و؟ دا یو ابراهیم علیه السلام و، یو حضرت موسی علیه السلام و، یو حضرت عیسی علیه السلام. دا ورته خدای دلته مښودلی ارواح دي. په لاره ځي وی موسی علیه السلام مې ولیده، په قبر کې مې ولید یصلي لمونځ یې کوه. ولې په تور تېر شوی دی، په شام تېر شوی موسی علیه السلام قبر بیت المقدس سره خوا کې دی. مې ولید په قبر کې لمونځ یې کوه. بهر کې چې څه لیدلي دي هغه به آینده جمعه کې درته ویل. نن یې دا سفر درته دی. اوس زما وروڼو مفتي شفیع صاحب رحمت الله علیه په معرف القرآن کې دلته یو واقع لیکلی د دې آیت لاندې یو واقع لیکلی وی کم وخت کې چې نبی علیه السلام مبارک هرقل بادشاه ته دحیه کلبي رضی الله عنه ولیږه هرقل بادشاه ته او د ایمان دعوت یې ورکو. خیره خو ډېره اوږده قصه ده، ډېره اوږده قصه ده. خو ابو سفیان رضی الله عنه دغه وخت کې لا مسلمان نو کافر و. هرقل د هغه نه د پیغمبر علیه السلام متعلق معلومات غوښتل. نو دی ابو سفیان ورته وویل چې صاحب دا دروغجن پیغمبر دی. رسول الله مبارک ورته وی هرقل ورته وی څنګه؟ وی ګوره وی ده مونږ ته ویلي دي چې زه د شپې په لږ ساعت کې بیت المقدس ته تللی م او بیا واپس راغلی. دا خبرې کوي، دا دروغو خبرې دي. نو هغه هرقل تپوس وکړه د هغه صحابو نه وی دا ټیک وایي؟ وی او بلکل زمونږ په ایمان دی. ویلي چې بیت المقدس ته په لږ ساعت کې تللی واپس راغلی. نو یو بوډا سړی د هرقل دا کرسی شاته ولاړ یو بوډا هغه هرقل ته وی بادشاه سلامت ته تپوس وکړه چې دا دوی وایي چې بیت المقدس ته تللی دی د شپې او بیا راغلی دی دا کومه ورځ او کومه میاشت دی؟ وی تا څه مطلب؟ وی زه درته خپل مطلب یې خو تپوس دې وکړه. هلکه دا کومه میاشت دی او کومه ورځ؟ د عربو حافظې مضبوطې وې. وی صاحب دا پلانکې میاشت پلانکې کال او پلانکې ورځ. بوډا وی ټیک وایي دی راغلی دی او دا بیت المقدس کې لګیا دا خبرې کېږي. هرقل بیت المقدس ته تللی دی. بیت المقدس وی تا ته څه پته لګي چې فکر دی؟ وی صاحب دغې ورځو کې د بیت المقدس زه خادم وم. دا دوی چې کوم تاریخ یاد دی ما به دا خدمت کو چې دروازې به ما کولولې او ما به بندولې. دا چې دې کومه شپه یادوي په دې شپه چې خلکو مونځ وکړو او د جومات نه وتل نو مین دروازه نه بندېده. زه زور ورکوم او نه بندېږي. ما وی خدای ته خو جومات دی پکې سامان دی څوک غل یو نسي. تا ته ترکان پسې لاړه، ترکان مې راوست. چې ترکان مې راوست چې هغه وکتل هغه وی دا د شپې کار نه دی، دا د پله بره چې کومه پله ده نو دا ښکته شوې ده او دا دروازه یې نیولې ده. ستاسو خیال اوس خو قبضې دي که نه؟ او پخوا د دې دروازو چوړونه به چوړ مخکې بره به یو تخته پرته وه نو چوړ به هغې کې ورغلی و، لاندې به بله تخته وه بل چوړ به هغې کې ورغلی. نو کله به چې دیوال کېناسته نو هغه بره پله چې وه به ښکته شوه دروازه به یې ونیو بیا به دروازه نه کولاوېده. نو هغه ترکان وی چې دا بره پله ښکته شوې ده او دروازې دا طرف یې نیولې دا اوس نه کېږي دا به سار له بیا مونږه دې لا ټیکونه ورکوو دا پله به دې اوچته او دروازه به بندېږي. ما یې کې بس نه کېږي نو لاړم. وایي چې سار رالمه او دروازې له مې ګوتې یوړې دروازه په خپله بنده شوه. چې قوم اوس کولاوېږي پله مو اوچته تالکه دا څه مسله ده؟ بېګا خو دا نه بندېده اوس خو په اسانه بنده شوه دا څه مسله ده؟ وی شک مې راغی. وی چې جومات نه بار ووتم نو یو تیږه د بیت المقدس د جومات نه بار پرته ده. په هغه تیږه وه چې پیغمبران به راتلل نو څاروی به هغې پورې تړه. هغې کې یو سوړه وه چې مې وکتل هغه سوړه کولو شوې وه. هغه د خاورو بنده وه هغه سوړه کوله وه. او چې مې وکتل نو د هغه تیږې د پاسه چې کومه خاوره وه نو په هغې د پړي نښه پرته وه. او چې تیږې سره مې خوا کې وکتل نو د اس د خپو په شان د خپو خاپونه پراته دي. لکه دا څوک د خدای نیک بنده راته نو دا دروازه مانه کولو پاتې شوار څوک کې دي. اوس چې دوی وایي چې دا هغه شپه ده چې رسول الله مبارک راغلی دی او دلته یې مونځ کړی دی صاحب دا ما په خپلو سترګو لیدلی دي. دا سفر د بیت المقدس پورې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په براق وشو او پوره شو. او قرآن شریف کې الله فرمایي سبحان الذي اسرى بعبده لیلا. سبحان دا ته تعجب دپاره راځي. دا ډېره د عجیبه کار شوی دی که نه؟ سبحان هغه ذات د هر عیب نه پاک دی. دا چې کوم یو انسان یو ناشنا شي وویني زر وایي سبحان الله او رسول الله مبارک وایي سبحان الله. نو سبحان الذي هغه ذات د هر عیب نه پاک دی ډېر لوی ذات دی یو عیب هغه ته نشي رسېدلی. اسرا د شپې سفر یې کړی دی لیلن پوټې سات ډېر پوټې سات د مسجد حرام د مکې نه والا الی المسجد الاقصی هغه لرې جومات پورې لرې جومات پورې
او عبده. زمونږ د طالبان وی دې نه معلومیږي چې پیغمبر علیه السلام دا د خوب تلل نو، دا د ویښې تلل دی. عبد لفظ راغی. عبد هغې ته وایي چې د روح او د بدن مجموعې ته عبد وایي، ډېر لرې بوتلی دی. او د خوب هغه تعجبي خبره نه ده. خوب کې خو ډېر خلک څوک وایي ما بېګا په حرم ته خوب کې لاړم، او څوک وایي جنت ته خوب مې کې ولید خوب کې، او څوک وایي کابل مې خوب کې ولید، څوک وایي امریکا مې ولید. نه، خوب باندې څوک سوال نه کوي. د ویښې په خبره خلکو سوالونه کوي او تعجب په هغې باندې راځي. الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله، چې د هغې نه ګیر چاپېره ما ډېر لوی برکتونه خواره کړي. صله مې بوته لنریه من آیاتنا، خپلې نښې مې ورته ښولې چې موږ ورته خپلې نښې وښایو، د خپل قدرت نشانات ورته وښایو، او دا ورته ښکاره کړو چې ګوره زما دا قدرت دی، ته یې ووینه بیا امت ته ښایه. انه هو السمیع البصیر، الله وایي زه اورېدونکی یم. چې څوک په کوټې په ګوټ کې هم چغه ووایي نو دا دې نه وایي چې زه نه اورم، ګورې زه اورم. وړه سترګې کم تاوې الله، نو زه حاضر یم، زه اورم. او البصیر ګورې زه هر ځای بینا یم، ما نه یو شی پټ نه دی، هر شی ما ته ښکاره. دا سفر د بیت الله نه ونیسه بیت المقدسه پورې په براق په ذریعه وشو. اوس دویم سفر دی نه پس اسمانونو ته شروع کېږي. هغه سفر په پوړی باندې شوی دی. هغې له د جنت نه زینه پوړی راوړلې ده، او هغه د پوړی په ذریعه شوی دی. نو وخت ختم شو. انشاءالله آینده جمعه کې د دې بل واقع بیان به راته وکړم انشاءالله که ژوند و. خو زما وروڼو هسې تاسو ذهن کې دا یو خبره دی پرتی چې رسول الله مبارک څومره تکالیف تیر کړي دي، او د هغې تکالیفو په دنیا کې رب العالمین هغه له دا انعامات ورکړي چې ته دونه خفه شوې نو زه به دې خوشحالومه. دنیا کې تا سره یو کافر ملاقات ته غاړه نیږدي د طایف په سفر کې نفرت د نه کوي، زه د سره ملاقات کوم، دی دې نه کوي زه به در سره ملاقات کوم. او تا او دی ورته وښوله چې دا بیت المقدس به ستا لاندې راځي، کم ځای ته مې بوتلې دا به یو وخت ستا امت به دلته را رسېږي، همغسې هغه ځای ته ورسېده. او د ټولو پیغمبرانو ځای نه ښودل، نو دا موږ لپاره یو عبرت دی. ګورې زما ورو دین کې چې څومره محنت سړی تیر کړي، خواریو کې مشقت تیر کړي، د هغې صلې الله په دنیا کې هم ورکوي، او د هغې صلې الله په آخرت کې هم ورکوي. او دا موږ ته ښایي رب العالمین. ته زموږ د پیغمبر علیه السلام برکت زموږ برکت دی، زموږ پیغمبر دی، د هغه شان د هغه اوچتوالی زموږ دپاره د برکت ذریعه ده. زموږ دپاره دعاګانې کړي، موږ دپاره به سپارښونه کوي. زما وروڼو یو د شریعت مطابق زندگی به تېروي انشاءالله العظیم، سنت مطابق. چې څوک هم د نبي علیه السلام سره مینه ساتل غواړي، مینه د خولې سره تعلق یوازې نه لري، د هغه په سنتو عمل کوه. او چې کوم څیز باندې خفه کېږي هغې نه ځان ساتل، او ځان الله ته نږدې کول. یوازې د دنیا نه، دنیا خو به خدای رحم کړي او ځي به مو راځي به مو، دا د دنیا ژوند دی. ډوډۍ خدای پاک کافر له ورکوي، موږ له به خدای نه راکوي. روزي خو خدای خنزیر له مو ورکوي، او روزي خدای سپي له ورکوي، موږ له به خدای نه راکوي. دغه تمې مه کوئ، الله په لاس کې دی هر څه. قسم دی من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، چې خدای باندې دې بروسه وکړه الله دله کافي دی. نو دا سوچونه مه کوئ د ډوډۍ الاخرت د ژوند هېڅ پته نه لګي. لږ اخرت ته توجه پکار ده، د شپې یو 2 رکعته لمونځ پکار دی، او خپل نیکي پکار ده. کوشش کوئ چې مسلمان ته د ژبې د لاس نه ضرر ونه رسي، تکلیف ونه رسېږي. دا هغه څیزونه دي چې په دې الله خوشحالېږي. بیت المقدس نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم بار ووته، نو بیا دغه ځای پورې سفر په براق و، واپس د دغه ځای نه بره تلل په پوړۍ ختلی دی. زمونږ په دې وطن کې بعضې خلکو په دې کورونو کې یو نقشه جوړه کړي، او په هغې یې د براق تصویر ورکړي. ډېرو تصویرونو دیلو کې خلکو لګولي کور د براق، یعنې د یو اس تصویر یې ورکړي، او د ښځې شکل یې وله خشته جوړ کړي، او وزر یې وله جوړې کړي. دا ډېر لوی جرم دی. ګورې که چا کره هم دغه تصویر دا د نن نه پس لرکې ویشلوی، یو خو تصویر د زیروح دا ګناه ده، د زیروح تصویر دا ګناه ده. یو دویم دا دی چې هغې ته ته وګوره نو د هغې شکل د یو خشته ښکلې جینۍ جوړ کړی دی، نو دا د پیغمبر څونه بې ادبي ده. او په جینۍ سور و عیاذا بالله، الله دې امن نصیب کړي. په داسې است چې د هغې شکل د ښکلې جینۍ وي، خشته جینۍ مخ، نو پیغمبر مبارک به په داسې شي سورېږي، دا د شریعت خلاف. خو تاسو ته ما ویلي وو عام څاروي و، د اس نه راکوټې و، او د قچر نه لږ اوچت و، دقسې عام شکل د اس، مخ د اس، غوږونه د اس، وزر یې مزر یې نه وي چې ګنې وزر یې وي.
هغې له یې وزرې جوړې کړې او شکل نه دغې جوړ کړي دا جینۍ دا د پیغمبر په شان کې انتهایی بې ادبي ده، لوی هتک دی. دا تصویر کور کې ساتل ډېر لوی جرم دی او چې چا هم ساتلي کور به یې غرق او تباه شي، بې برکته به شي. دا بلکل مه ساتئ په کور. یو موږ بعضې خلکو په کورونو کې مخکې ورځو کې یو ځای کې چا دعوت کړی چې ورننوتم نو یو پوسټر لګېدلی و د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر نشانې پکې ورکړی، غټ قبر و، د پاسه پې غلاف پروت و او ورته یې لیکلي قبر د نبي علیه السلام. دا دروغ دی. ګوره د حضور پاک د قبر نقشاړو چا سره هم نشته، حتی کې د سعودي باچا سره هم نشته، او نه د پیغمبر مبارک قبر پوخ دی. هغه په پوټه کې دننه 3 قبرونه دي، یو د رسول الله مبارک، یو د حضرت ابوبکر صدیق او یو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. کچه قبرونه دي. کومو صحابه او کومو تابعینو چې وروستو لیدلي دي نو کچه قبرونه او نري کاڼې پې د پاسه پراته دي او غټ دیوال ته ګیر چاپېره تاو دی مضبوط او بره پې د پاسه غټ ګمبد دی. نو هغه د هغې ته چاته پته هم نه لګي، سوړه پکې نشته، د ګوتې د قچۍ ګوتې برابر سوړه پکې نشته. دا چې کوم د بار نه بادشان ورشي نو دا د دغه دیوال نه بار بیا لږ ځای دی او د هغې نه بار یو جنګله ده، نو د هغه جنګلې نه دننه ورشي خو د دیوال نه بار ولاړي. دیوال کې دننه د ګوتې برابر سوري نشته، هېڅ چاته هم پته نشته چې د قبرونو دننه مبارکو څه پوزیشن دی. نو پیغمبر مبارک خو د پوخ قبر نه منع کړی، هغه خو په قبر د ګمبد جوړولو نه منع کړی. که ته وایې چې دا ګمبد ولې جوړ دی نو دا د پیغمبر مبارک د قبر نه وروستو په ابادي نه ده شوې، د مخکې نه په کوټه کې دفن دی. دا نه چې ګنې د قبر د پاسه یې کوټه جوړه کړې ده، هغه د عایشې بیبي کوټه کې دفن دی. نو د مخکې نه کوټه وه، په قبر کوټه نه ده جوړه، د مخکې نه کوټه وه، هغې کې دفن دی. او ولې ابوبکر صدیق وفرمایل وی پیغمبر د حضور پاک نه اورېدلي چې الله پاک د پیغمبر دپاره کم دی نه سو باسي دی وله خوښ کړي هم دلته به یې دفن کوو. نو مخکې نه په کوټه مخکې نه موجود وه، وروستو پې کوټه نه ده جوړه. او ګمبد خو پې وروستو د ترکو زمانه کې جوړ شوی دی، د صحابو زمانه کې ګمبد نو، د تابعینو زمانه کې ګمبد نو، دا بې وروستو د ترکو یو بادشاه تېر شوی دی ګمبد جوړ کړ، صرف په دې خیال چې ګمبد باندې اوبه نه ودرېږي، اوبه به ترې نیغې ساسي لکه نور چت باندې خو اوبه ودرېږي. دا خو اوس پاخه چتونه راغلي، هغه زمانه کې دا پاخه چتونه نو، نو په ګمبد اوبه نه ودرېږي. او دې دپاره چې د لرې ځای نه نمایانې او ښکاري چې دلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه روضه. نو یو دغه تصویرونه که دا هم چا کوي چې دا د حضور کقه هسې تاسو نه تپوس کوم چې دا قبر دا فوټو د بل چا دی، خو د حضور پاک نه دی، ښکاره خبره ده، او د بل چا دی او ته وایې دا د رسول الله مبارک قبر دی. نو بل یو عام سړي ته د پیغمبر نسبت کې د قبر لاندې بل څه پروت دی او ته وایې دا د حضور پاک قبر دی لاندې حضور پاک پروت دی. نو امتي ته پیغمبر ویل څونه لوی جرم او ګناه. نو دا بلکل دا تصویرونه په کور کې مه ساتئ، دا د ګناه تصویرونه دي. بهر کې زه خو واقعاتو کې د مسایل هم بیانوم ورسره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه ځای نه په پوړی براوخت. پوړی کوم ځای وه؟ د جنت نه یې وله راوړی وه پوړی، او ورته یې ودروله او حضور پاک د بیت المقدس نه په پوړی روان شو. خو داسې پوړی نه لکه زمونږ نبي علیه السلام فرمایي چې کوم ځای به مې نظر لګېده هلته به مې لاس رسېده، لاس به مې اچو او خپه مبارکه به مې هلته رسوله، حضرت جبریل ورسره دی. نو په هغه پوړی باندې بر اسمان ته وخت، چې اسمان ته وخت اسمان کې دروازې دي. نو حضرت جبریل علیه السلام د اسمان دروازه وډبوله، نو د دننه نه آواز راغی من څوک دی؟ وی انا جبریل، زه جبریل یم، وګورې نن یوازې نه یم ښه، نن را سره یو ډېر عظیمه هستي ده. څوک دي در سره؟ محمد دی صلی الله علیه وسلم. نو هغه در باندې تپوس کوي چې په خپله راغلی دی که بللی شوی دی، په خپله راغلی دی او که بللی شوی دی. نو جبریل ورته وی علیه السلام وی نه الله بللی دی، الله غوښتی دی. دوه خبرې شوې، یو میلمه په خپله راشي دا هم د قدر انساني، یو دا چې زه پسې څوک ولیږم چې راشه د ده بیا ډېره لویه مرتبه وي. نو قد بعث الیه، ده پسې لیږل شوي دي، ده پسې الله لیږلی ما، نو راغلی دی. نو هغه فرشتې ورته دروازه کولاو کړه او مرحبا وویلی شو.
چې رسول الله مبارک براوخت نو په لومبي اسمان کې د حضرت آدم علیه السلام سره ملاقات شو. آدم علیه السلام ناست دی، ملاقات شو. نو آدم علیه السلام سره جبریل علیه السلام لاول تعارف و دا ستا بچی دی محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم، او هغه ته وایي دا ستا نیکه دی آدم علیه السلام. نو اوتی مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، چې کم دماغ کشته بچی دی، زما ښکلي دینداره بچی او زما په بچو کې پیغمبر بچی دی، نو هغه ته مرحبا هرکلی دی وي. ستړي مشي په خیر علي چې ورته وایي، هغه ستړي مشي په خیر علي وشو. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل چې آدم علیه السلام سره ملاقات په لومبي اسمان کې وشو، نو چې مې وکتل نو ښي طرف ته یو لویه ډله ورته ناسته وه او ګس طرف ته هم لویه ډله ناسته وه. نو چې ښي طرف ته ډلې ته به یې وکتل نو وبه یې خندل، خوشحاله به شو، او چې ګس طرف ته ډلې ته به یې وکتل نو به یې ژړل. نو ما تپوس وکړه دا څوک دی؟ نو جبریل علیه السلام مې دا ښي طرف ته د هغه بچي دی چې جنت ته به ځي. دا د هغې روحونه خدای دې لږ سات لره، ټول عمر له نه. د آدم علیه السلام همدغه وخت کې دی لږ سات له الله پاک د ده روح راوستی دی. نو علمات محققین لیکي چې دا د پیغمبرانو روحونه او روح له خدای شکل ورکوي. نو هلته دا پیغمبران په بیت المقدس کې ولیدل، هغې کې آدم علیه السلام او مونځ یې ورپسې وکړ. او موسی علیه السلام مې په قبر کې هم لیدې دی په روان ومه، نو موسی علیه السلام مې قبر کې ولید چې مونځ یې کوه. ځکه تاسو ته ما تېره جمعه ویلي چې د موسی علیه السلام بیت المقدس فلسطین علاقه کې دفن دی، او په دغه علاقه هم رسول الله مبارک بوتلی و، 2 رکعته نفل یې کړي و. تېره جمعه مې ویلي. اوس آدم علیه السلام ښي طرف ته د هغه روحونه د هغه بچو دي چې جنت ته ځي، نو چې دې ورته وګوري خوشحاله شي وخاندي. او ګس طرف ته د هغه بچو روحونه دي، د هغې شکلونه دي چې به دوزخ له دي، نو چې دې وګوري وجاړي. نو دا روڼو سړی په بچو خفه کېږي که نه، خو دا دی لږ سات کې ټول عمر نه. اوس آدم علیه السلام سره ولې پیغمبران خو ډېر دي، نو آدم علیه السلام پکې ولې په لومبي اسمان کې ولیدی شو؟ نو علامه محمد ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه سیرت مصطفی کې لیکلی دی، وی دې کې دې ته اشارت دی چې څنګه آدم علیه السلام د اسمان نه دنیا ته هجرت وکړ، نو ته به هم هجرت کوې. هغه هم هجرت کړی دی، خو هغه د جنت نه کړی دی دنیا ته، او ته به د مکې نه کې مدینې منورې، ته به دا هجرت کې. نمبر 1 الې هغه د جنت نه او که مکه هم د جنت ته، مکه نه غټ جنت بل کم دی، بیت الله دی پکې، مقام ابراهیم دی پکې، زمزم دی پکې، طواف حج عمره ده پکې. نو د مکې عبادت د جنت ذریعه ده. او بیا ته مدینې ته ځې، نو آدم علیه السلام دنیا ته راغی، نو خلافت خدای ورکړه، بادشاهي. نو تعالی هم په مدینه کې خدای بادشاهي درکوي. او آدم علیه السلام خو ټیک د جنت ته راغی، نو کاړه و، لیکن خدای ورته په دنیا کې غټه خوشحالۍ ورکړې، بچي خدای ورکړل، پیغمبري خدای ورکړه، د پیغمبرۍ کار په دنیا کې شروع کو، او خلیفة الله فی الارض، او مخ د ځمکه د خدای خلیفه. نو ته به هم مکې مدینې منورې ته ځې، ظاهري خو لږ تکلیف شته، او الله به خوشحالي درکوي. بله د جنت ځمکه ده، مدینه منوره هم د جنت ځمکه ده، ریاض الجنه یو خاص ځای دی پکې، هلته به ستا خلافتی او پیغمبري به دې خورېږي. دې خبرې ته اشاره شو. د هغه ځای نه بره بیا وختمه دویم اسمان ته. په دویم اسمان کې بیا دربان اواز تپوس کوي څوک یې؟ ما وی جبریل یم. من معکه؟ څوک در سره دی؟ محمد دی صلی الله علیه وسلم. هغې خو ټولې پېژنې که نه؟ هل بعث الیه؟ په خپله راغلی دی او که رابللی شوی دی؟ نه رابللی شوی دی، په خپله چېرته راغلی دی؟ الله غوښتی دی. ماشاءالله. دروازه کولاو شوه چې بره وختو، نو د عیسی او د یحیی علیهم السلام سره ملاقات وشو. د ترور بچي دي، اصل کې د ترور بچي داسې نږدې نه دي، لږ لرې دي. د عیسی علیه السلام مور حضرت مریم، دا د عیسی د یحیی علیه السلام د ترور لور وه، نو دی د ترور د لور زوی دی عیسی علیه السلام. هغې سره ملاقات وشو، هغې سره هغې ورته څه وایي؟ مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح، چې کوم زموږ ډېر ښه، ډېر ښکلی او ډېر نیک رور دی چې محمد نوم دی صلی الله علیه وسلم. هغه ته په خیر، په خیر مونږ پښتو کې وایو که نه، په خیر. هغې مرحبا هرکلی دی ورته ملاقات هغې سره وشو. اوس دا 2 پیغمبران یې ولې ولیدلی؟ نو پیغمبران خو ډېر دي. دې کې وایي دې ته اشارت دی چې عیسی علیه السلام نه پس
بل پیغمبر بستا او داغه په میانس کې نه راځي. بس د عیسی علیه السلام نه پس تا پورې بل پیغمبر نه دی تیر شوی، نو ستا نه پس به هم تر قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي. او دا عیسی علیه السلام به راکوزېږي، ستا امت له به راځي او دجال به وجني، دجال غوندې شی به وجني او بیا خنزیر به حلالوي او ختمی به، او ستا د امت په قواعدو په اصولو به دې عمل کوي. دې ته اشارت شو چې تو دې نږدې یې ګورې، تا نه مخکې دی و، ستا نه پس ده پسې بل پیغمبر نه دی تېر شوی، نو ستا نه پس به بل پیغمبر نه راځي. دې کې راځي نو دې به ستا نه پس ستا په شریعت عمل کوي، دا به نوی پیغمبر نه. او یحیی علیه السلام یې ولې ولیده؟ یحیی علیه السلام د یو یهودي بادشاه پې ظلم وکړه، حضرت یحیی علیه السلام یو ډېر یهودي بادشاه پې ظلم وکړه، نو په تا به هم یو ظالمان ظلمونه به کوي او زیاتی به کوي. خو یحیی علیه السلام خو شهید که، اخو په شهادت الله لله. او رسول الله مبارک تم د دې خبرې اشارت دی چې تا به هم د یهودیانو د زهرو د وجې یو شهادت ته راځي. رسول الله مبارک چې کله وفات کېده نو په خیبر کې یو یهودانې ښځې زهر ورکړي، نو رسول الله مبارک وفرمایل وی د هغې زهر و اثر په دې مرۍ کې موجود ومه، هم د نبوت او د رسالت مرګ شو، هم پکې د شهادت یو شایبه یو ټک پکې راغی چې هغه مرتبه هم حاصله شي. بیا چې کله درېم اسمان ته وخته، هم هغسې دربان سره خبرې اترې وشوې، نو هلته کې د حضرت یوسف علیه السلام سره ملاقات وشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ډېر ښکلی و یوسف علیه السلام، وی د ټول دنیا د مخلوقو نیم حسن هغه له الله ورکړی، دومره ښایسته و مزیدار. هغه سره مرحبا بالنبي الصالح والاخ الصالح، هغه سره ملاقات وشو، زما ډېر ښایسته او ښکلی او صالح رور هغه او پیغمبر ته دې هرکلی وي، سره ملاقات وشو. دا ولې پیغمبران خو ډېر دي، دلته یوسف علیه السلام سره ولې وشو؟ دې کې دې خبرې ته اشارت دی چې یوسف علیه السلام سره خو رونو ظلم وکړه، زیاتې او که غیر ده شو برداشت کول، رونو برداشت نه که پیته یې وغورځاو، رونو برداشت نه که ظلم یې ورسره وکړه، لیکن هغه رونه وروستو رالل او معافي ترې غوښته. تالله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، رونه رالل او یوسف علیه السلام ته زمونږ د قسم د الله په ذات دي چې تا له خدای په مونږ ډېر لوی فضیلت راکړی، ته په مونږ ډېر غوره، خو بس مونږ غلطي کړې ده. نو دقه رنګې تا سره به خپل قوم ظلم کوي، زیاتې به کوي، مقابله به در سره کوي، اختلاف به در سره ساتي، عمدارونه او تربوران به د اخره کې راځي او ستا ښکوله به راځي او سلامه کېږي به دی. او مقصې وشوه د رسول الله مبارک دوه رشته دارانو، عبدالله ابن ابي امیه او یو دی ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب، د هجرت د فتح د مکې په سفر کې دواړه رالل پیغمبر علیه السلام له، حضور پاک نه معاف کول. او دا دواړه هغه چې رسول الله مبارک وله دعاګانې به کولې، یو یې د ترور زوی دی او بل یې د تره زوی، او د ماشوموالي د نبي علیه السلام ملګري، د لوبو ملګري، د خړپوسو ملګري، نو داسې ملګري د بنده نه یا چېرته د سترګو نه وځي، نو نبي علیه السلام به د الله نه سوال کو، یا خدایا دا یو مې د ترور زوی دی او بل مې د تره زوی دی، ربه دا خو مسلمانان که، ربه دا مسلمانان که، دوی له جلاګانې کړي دي د الله په دربار کې. عبدالله ابن ابي امیه او ابو سفیان ابن حارث ابن عبدالمطلب قسمت کی ایمان هغې پورې نو چې د مکې د فتح په سفر راته سن 8 هجري کې، نو دا دواړه رالل اسلام نه مسلمانېږي. نو صحابه دومره خوشحاله و چې زیري روان دي نبي علیه السلام چې زیرې ورکړو چې تا چاله جلاګانې کړي دي او چاله دعاګانې دي غوښتي دي را روان دي مسلمانېږي. رالل نبي علیه السلام ته مبارک صاحب ابشر خوشحاله شه مبارک، ولې ستا دوه تره زوی او ترور زوی چې تا ولې ټول عمر دعاګانې او جړاګانې کړي را روان دي مسلمانېږي. بس حضور پاک جوش کې راغی، پې پام کوه چې ماته نږدې نه شي، د اسلام نه قبلي ایمان نه قبلي. صحابه حیران شو، اوسه پورې خو دعاګانې کولې، نه نه دا نشي کولی، د دې ایمان نه قبلي. او جوش کې راغی رسول پیغمبر مبارک به غوسه شو، حضرت عمر غوندې انسان بیا نه شوټینګ دی، اوس یې ته څوک نه شوټینګ دی، اوس به الله له کوله پلان نه ده کړ. هلته هغوی ته چا وایي، هغې وایي بس که هر څه کېږي خو مونږ دړه نه ایمان قبول کړی دی، بس مونږ که وجنې او که پرېږدی او که نه پرېږدي. سپارښونه شروع شو، پیغمبر مبارک خوند نه کوي. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها دا یو پکې د هغې ورور د عبدالله، هغې ورته ویې داسې کار وکړئ
چې پیغمبر مبارک لورشه دی راله بیا هم کارونه وې دا ضرورت یو شیخ یې ما ورته ووایه او ام سلمې غوندې ام المؤمنین سپارښت وکړه وې د الله رسوله پردي دې معاف کړل خپل نه معاف کړې په پردو دې رحم وکړو په خپلو نه کې وې ام سلمې ولې نه معاف کوم وې دا یو چې دی د ما پسې شعرونه جوړ کړي دي او هغې په دنیا کې خواره کړي دي او زما بدې ویلي نن عرب او عجم لګیا دی هغه شعرونه وي او زما سپکې پکې وي نو زما د ذات خبره نه ده د خدای پیغمبر یم د خدای پیغمبر سپکې کړی او دې بل ته مې وي چې ارورې تا ته پته نه چې د رښتونې یم ما چې د دروغ ویلي دي ته نه خبر چې د خدای پیغمبر یم وی دې ما ته څه ویل وی دا ما ته وی چې دا خو لا دا دي که نه که د اسمان نه خدای پاک زما په نوم خط راولېږي خطه او په هغې کې لیکلي چې دا زما پیغمبر د ایمان پرې راوړه بیا هم نه راوړه وی زما د خدای بېعزتي کړې سره مې مه وایه سپارښت مه کوه ما دوی له څومره جړاګانې کړي دي څومره دعاګانې مې کړي او دوی ما سره دا لوبې کړي دوی دواړو ته ام سلمې رضي الله تعالی عنها چل وښو وی ورشئ حضور پاک مخامخ ډېر نرم دل حیاناک انسان دی ډېره زیاته ورته